نو ګره موږ اصل کې دا مایکروسافټ ورډ خبره کوله چې مایکروسافټ ورډ څه شی دی. مایکروسافټ ورډ از ا ورډ پروسیسر. دا یو ورډ پروسیسر دی او د ورډ پروسیسر څه شی دی، څه مطلب دی؟ هغه ټول پروګرامونه چې هغه سپیلنګ ان ګرامر چې کوي نو هغې ته ورډ پروسیسر ورته ویلی شي. داسې ډېر زیات پروګرام دي لکه اګزامپلز تاسو له درکمه ورډ سټار دی، داسې اوپن آفس دی، داسې مایکروسافټ ورډ دی. نو ګره دا ټول چې کوم دی زیات کر د ډاکومنټیشن دپاره استعمالیږي، د ورډ پروسیسنګ دپاره استعمالیږي. خو د ټول نه زیات کامیاب پروګرام چې کوم دی نو هغه مایکروسافټ ورډ دی چې په ټول نړۍ کې ډېر زیات استعمالیږي. بیا موږ داسې هم خبره وکړه چې مایکروسافټ ورډ څه شی دی. نو مایکروسافټ ورډ از یوزډ فار ډاکومنټیشن. مایکروسافټ ورډ چې کوم ډاکومنټیشن دپاره استعمالیږي. او ډاکومنټیشن څه ته ویل کېږي؟ ډاکومنټیشن مطلب لیټر، اپلیکیشن، ریزیوم، رپورټ، نیوز پیپر، رائټینګ، دې ټولو هر څه ته موږ اصل کې څه ویلی شو؟ لیکلو ته ډاکومنټیشن ورته ویلی شي. بیا موږ د مایکروسافټ ورډ انوایرمنټ خبره کوو، د هغې د محیط د چاپېریال خبره کوو. نو ګورئ دا مخامخ چې تاسو ته کوم ښکاري ټایټل بار دې ته ټایټل بار ورته ویلی شي. یو وی ښې طرف دی، بل یې چپ طرف دی. نو ګوره دې رائټ سایډ ته دې ته موږ کیپشن بټنز ورته ویلی شو. کیپشن بټنز یعنې ظاهري کیپشن معنی دا ظاهري نوم، او ظاهري نوم ته اصل کې موږ کیپشن ورته وایو. او دې ته موږ اصل کې ډېر آفس بټن ورته ویلی شو. یاد ساتئ دا کم سمال دا ورکوټ چې ښکاري دې ته موږ اصل کې ډېر کویک ایکسس ټول بار ورته ویل کې. ما پلیز یې دلته کې دا کوم بیا تاسو کورو کې لیکئ. کویک ایکسس ټول بار ورته ویلی شي. ایکسس ټول بار چې به موږ ډېر په اسانه سره لاسرسي کولی شو یو کمانډ ته، نو ځکه دې ته موږ کویک ایکسس ټول بار ورته وایو. دس از کالډ کویک ایکسس ټول بار. او دا مخامخ چې تاسو ته ښکاري دا هوم، دا انسرټ، دا پیج لی آوټ، دا ریفرنسز، دا میلینګز، دې ټولو ته اصل کې موږ ریبن ورته ویلی شو. ریبن نو ګوره دې ته موږ اصل کې ریبن ورته وایو. او په دې ریبن کې چې دا څومره کمانډز دي نو دې ته موږ ریبن سب ګروپ کمانډز ورته ویلی شي. په دې هر یو ریبن کې په هوم کې ځان له کمانډز دي، په انسرټ کې وګورئ ځان له کمانډز دي، پیج لی آوټ کې ځان له کمانډز دي. نو دې کمانډز ته موږ دې ته سب ګروپ کمانډز ورته اصل کې سب ګروپ کمانډز ورته ویلی شي. نو دې ته اصل کې موږ سب ګروپ کمانډز ورته وایو. دا د ریبن چې کوم دی اضافي کمانډز چې په دې ریبن کې موجود دي، نو ځکه دې ته موږ سب ګروپ کمانډز ورته اصل کې ویلی شو. اصل کې ډېر بیا د هر یو ریبن په سب ګروپ کمانډز کې دننه څه نور کمانډز دي چې هغې ته وګورئ دا ډایلاګ باکس لانچر ورته ویلی شي. په دې سب ګروپ کمانډز کې دننه نور څه کمانډز دي چې هغې ته سب ډایلاګ باکس لانچر دا ورته اصل کې ویلی شي. لکه وګورئ تاسو دې فونټ ته وګورئ که نه، جسټ سی د فونټ. په دې فونټ باندې کلیک کې نو ګورئ پای کې تاسو نو ډېر زیات کمانډز دي. لانچر وایي خلاصونکي د سب ډایلاګ باکس لانچر چې دې تا ته نور کمانډز خلاص کي، اوپن یې کړي درته، نو ځکه دې ته موږ سب ډایلاګ باکس لانچر ورته ویلی شو. بیا وګورئ دا خطکش موږ سره ښکاري. دا خطکش تاسو ته دې ځای نه ښکاري. نو دا افقي دی، دا عمودي دی. دا وګوره دا خطکش دې ځای نه راځي. رولر تاسو ته ښکاري دې ځای کې. نو ګوره دا خطکش چې تا سره کوم دی نو زه دا هم 1 by 1 داسې راوستی شمه. کلیک که نو ختم شي، بیا کلیک کې اټومیټیکلي دواړه را سره راشي. دې ته وایي هاریزنټل یعنې افقي، او دې ته وایي ورټیکل یعنې عمودي خطکش. رولر بارس دي دا زمونږ. نو مطلب دا دی چې موږ سره هاریزنټل یعنې افقي اینڈ ورټیکل وایي عمودي ته دا رولر بارس دي. رولر بارس دي موږ سره، دوه رولرې دي موږ سره اصل کې. نو ځکه دې ته موږ افقي او عمودي رولر ورته وایو، خطکش ورته ویلی شو. نو ګورئ هغه تاسو سره دې وړه مونږ ته نقطه ښکاري، دې ځای نه تاسو سره راسي. بل چې کوم دی وګورئ دا سکرول بار دی. نو ګورئ دا سکرول بار زه راوستی شم داسې سکرول بار. نو دا افقي سکرول بار دی، عمودي دی اصل کې ډېر دا، او دا افقي دی ما سره. سکرول بار کار څه دی؟ یو پیج د یو ځای نه د لیفټ نه رایټ ته، د رایټ نه لیفټ ته، د ټاپ نه باټم نه، د باټم نه اپ ته.
دخینه ګس طرف ته چپ طرف ته یا د بنا لاندې پیج وړو دا غي د پر موږ د سکرول بارز استعمالو نو سکرول بارز چې کوم دي ځکه دي ته موږ هوریزونټل and vertical scroll bars وته ویل شي دا د پر وګوره موږ د scroll bars these are called scroll bars وګوره دا ورکوډ د کار چې دا پیج ځان تر نږدې کولی شي او دا پیج ځان لري کولی شي ته وی اصل کې زوم سلایډر بار وته ویل شي د ته څه ویل کیږي زوم سلایډر بار د تاسو سره ډیر څه ویل کیږي زوم سلایډر بار وته ویل کیږي ډیر زوم سلایډر بار زکه چې دا پیج ځان تر نږدې کولی شي او دا پیج ځان لري کولی شي اصل کې د طریقې سره زکه دې ته موږ زوم سلایډر بار وته اصل کې وایو وګوره دې لګ ایریا ته دې ته پیج لے آؤٹ سیکشن وته ویل شي پیج لے آؤٹ سیکشن وګوره دا موږ سره اصل کې ډیر پیج لے آؤٹ سیکشن دی دا وګوره دا ټول دا پیج لے آؤٹ سیکشن وته ویل کیږي لے آؤٹ اصل کې وایي ستا مختلف قسمونو ته ډول ته ویل شي کائنډ مختلف قسمونو ته وایي پیج لے آؤٹ تاسو ورسته بیا په ویو کې وایي په دې کې وګوره دا پیج ډاکومنٹ ویوز دي نو دې ځای هم کدي شو دې ځای هم په اسانه سره کارول شي اصل کې ډېر او دا مایکروسافټ ورډ دې طرف ته اصل کې موږ څه ویلی شو دې ته سټیټس بار وته ویلی شي دا وګوره دې ځای والا سیکشن 1 نه والا تر دې حده پورې سوت ویل شي دیتا سټیټس بار وته وي اصل کې ډیر سټیټس بار ځکه ما دا پیج را دغه چې آیت په کم نه سو ورقې دي په څو سیکشن یې راغلي دي څو الفاظ دي لیکلي دي نو دا ټول خبره تاسو سره په سټیټس کې تاسو ته خېټي نو ځکه دې ته مونږه سټیټس بار وته اصل کې ویل شي د مایکروسافټ ورډ ما ته سټیټس نتیجه راته چې تاسو ورقه یې غستري څو الفاظ لیکلي دي څو سیکشن یې غستري نو دې په اړه معلومات راکې نو ځکه ته موږ سټیټس بار وته اصل کې وایو نو دا ډېر زموږ د مایکروسافټ ورډ چې کوم دی دا هغه محیط چاپیریالو انوایرنمنت چې آیا مایکروسافټ ورډ څنګه د اوسه پر استعمالي another topic how to open Microsoft Word Microsoft Word به څنګه خلاصو موږ څنګه به اوپن کوو نو مایکروسافټ ورډ اوپن کولو لپاره just you need nothing راوښه تاسو سٹارټ تا وګوره سٹارټ او په سٹارټ کې به څنګه وګوره یا خو دې سرچ کې وته ورکا ورډ 2007 وته ورکا سپیس 2007 دا څه وته ټیک دی یا وته ون ورډ ورکا یا وته مایکروسافټ ورډ ورکا any name چې دلته ورکه ولې تاسو doesn't matter یا تاسو ول صرف ورډ ورکا ورډ ټیک دی پرم کې وسنګ کوي تاسو سٹارټ تبراشه دې زنه رن تاسو ډیر او پرم کې وتا تاسو دې نه جست when word بل څه بنا ورکوي ډیر رن کې وتا تاسو صرف دانه ورکوي او ډیر بلنم تاسو نشي ورکولې دلته نو ګوره when word او دا بس کې تاسو دا وکي کې بس you got open that نو ګوره مایکروسافټ ورډ چې کله تاسو اوپن کوئ نو دا هغه د لپاره موږ سره دا طریقه او دا میکانیزم د چې کولی شو دی لارې نه وی کین اوپن دیٹ بیا راشه سٹارټ ته د ټول اسانه طریقه چې کوم سره دا نو هغه موږ سره څه شي دی چې د سٹارټ تراشم آل پروګرامز شارټکټ طریقې دا نو ګوره تاسو مایکروسافټ افیس ته راشه او مایکروسافټ افیس ورډ 2007 باندې پر رائټ کلیک کې راشه پراپرټیز تا چې کله پراپرټیز تراشه دلته به تاسو وګورئ سم نداسي وي راشه سٹارټ راشه آل پروګرامز راشه تاسو مایکروسافټ افیس تا راشه مایکروسافټ افیس ورډ 2007 باندې پر رائټ کلیک کې راشه پراپرټیز تا او دغه کې تاسو ته شارټکټ کی any کی ولا ورکه د کیبورډ لکه زر کوم چې ډي چې کله ډي پریس کړئ نو دا کنټرول الټ اتوماتیکلی دې سر راشي کنټرول الټ چې کوم دی اتوماتیکلی دې سر راشي یا ته ډبلیو لیکنو دا اتوماتیکلی راشي یا ته ایکس لیکنو دا اتوماتیکلی راشي یا ته 1 لیکنو دا کنټرول الټ سره اتوماتیکلی راشي نو ډبلیو سره کوم نو کنټرول الټ
W and then click on OK button. Go ahead, Control Alt W. Microsoft Word automatically master class. So बार बार तासो आरियो program दा सिकौलिश. Start तरह these and all programs था. या Microsoft Office तरह Excel बांध right click का properties तरह these है ना. अगर these है किसी तेले any other लका X वाला वर्क कोमा. Control Alt X. control button अबेरी से होता. That's करा खलास है नो Control Alt X बवाखी. Direct बस से ना any key press कवा के सरदा automatically Control Alt तो सर रस. नमा X दिस है ना वो Control Alt तो सर automatically रागे. बस दा ओके के दिस है ना Control Alt X वो खा Microsoft Excel बताओ सर खलास चीज़ है दास. जी कदा X मुंगा बोल लिया उधर पर हम जो करेंगे बस. At least डेट कमजोरी खत्म शो नविता की साइन की. Duplicate ध्यान से नहीं साथ ले. The method will के शाबाश shortcut method. That like important day. Right click, go to start menu, Microsoft Office, all programs Microsoft Office. Yeah, right click on Word, properties. There, click on shortcut key. Press any key from keyboard. मतलब W में press को. All programs are बिल्कुल लिखे उसे शाबाश. Where W and so the shortcut becomes Control plus Alt plus W. Press Control plus Alt plus W to open Microsoft Word program. No. What do you mean? I don't understand. This rice garnish the day. That program sir classy. No legal makawa. The file lock shortcut ना और के तो program में shortcut work. No sir, से हमारा था कुल भी के साथ. Singa. मसलन ये किताब तैयारी करेगा. यो अब उसका file लेकिन उसका program ना दे. पांडा क्या था कि हुक्म changes ना रही. The shortcuts ना होता है the changes खबर नहीं थी. ना प्रोग्राम था तो ओपन किया ना. दूसरे program था तो open किया. आयो file सर स्कार नहीं थी. एक बार सुई कि नवागे सर खुश बस नहीं ठीक है. Any key taso, you can press any key. ما سراندا 2007 office stage بتقولي كم دور ما في السير يقولون research أباي. इंटीग्रेटिव हो रहेगा. Search पर शी से मतलब. अगर हम एक opposite से word दिए. हाँ. Like a good start menu, no menu start to go. Da khamal roda. Da program khode zabardast program da start kore.
ऐसे गलत स्टार्ट करें सर जापान स्टार्ट सर्च पे खुद नहीं इंस्टॉल कर सर जापान कालेक्शन को सही कर दे हाँ। नो रजिस्टर राठौर जोड़ दे सेट है या बे सर्च पे टुल्ली कमला कनो या बे टिक खींच बजल क्लास की स्वयं दा उड़े रेयर केस थे अब मुझे जल्द नहीं ली थी किसिंग उस्मान गोरो दी तो पोस्ट ना गई खाम वो टाइम पूरा वो पोस्ट ना वापस oh hey too shock So Microsoft Word da opening yo तरीका da method de बल याद साथे difference between your bal question zehen tarat lishi between Microsoft Word 2003 and 2007 your bal topics answer odi ke difference between Word 2007 and 2003 the Word 2007 or the 2003 termenza मुख्तलिफ वाले ससदे या सदे difference between Word 2007 and Word 2003 So, number one فرق تاسو زو خیمه یاد ساتي ډیر Microsoft Word 2000 بس نو کومې کې ډیر ویډیو کې شته کنه ښا Microsoft Word 2003 checks two kinds errors کم دی یو spelling دی او بل grammar دی grammar or Microsoft Word 2007 chikam de 3 kinds of error chikai kam di your spelling de bal grammar de or bal chikam de contextual grammar error that is clear the Microsoft Word that's for ډیر زیات فرقونه دي د دنیا خو هغه مین فرقونه اصل کې ډیر مسردا دي یو د پروګرام د لاجیک باره کې تاسو کول دی یو د پروګرام د مخامخ شکل صورت باره کې تاسو کول دی Microsoft Word کې کتا سره دا ډیر هرڅ نوي شي نو دا مخامخ سو انټرفیس یې نم د کې چې ډیر کې دا تشتو دی کې دا نشته ما سره هم خاموش شکل صورت نه بلکې دا چې سم مقصد د پاره استعمالي کې دا زموږ لپاره ډېر مهم خبره ده اصل کې سپیلینګ اینڈ ګرامر خو دې کې دوه یو شان دي خدا پکې ونه ایرر دي لکه اس تاسو یو مثال دل درکما let me give you a good example of it like as I say for example my keyboard is not working properly etc da de masara I has 3 pins etc my keyboard is not working I has 3 pins that's say yeah say for example come to my office there that's the command gore da mahamah چې تاسو تخکاری نو دا اصل کې spelling error دی او دا دیم چې تاسو تخکاری نو دا grammatical mistake دی grammar error دی او دا third number چې ما سره ښکاری نو دا اصل کې نه spelling error دی like say for example you have to come there da data we contextual grammar error ita asli contextual grammar error what widish my keyboard is not working I has 3 pins and you have to come there
Number 1 my keyboard no gore spelling kalte de red da asra line chilandi kana no da asal clear da spelling kalte vi I has 3 pens da grammar kalte de and you have to come there with a contextual grammar error hote vi rishi contextual grammar error ki da matlab nahi chista ch kam spelling galat ya de grammar galat है ना ta tu da vocabulary ta galat zeban istemal karega the there pa zeban the right click up vitala that there pakadi ya tsake what you doing das chikla ta so mistake kave kana ogare ka right click ki vitala have pakar de और चकला राइट क्लिक के नो करे कीबोर्ड विताला दा से पकार दे असल कड़िया दा दो किस्म एरर्स बताला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 दर कई खुदा थर्ड नंबर टाइप एरर चकम देता ला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 निश्चित दर कोले ये तभी असल के कंसेप्चुअल एरर्स कंसेप्चुअल डिफरेंस चला का हता सो बिहाइंड सोचो के ना دا پروګرام شاته سوچو چې آی डी کې سم مختلف یو خدا مخامخ شکل صورت تا واستخکار یو خدا دی نه دا نه چې دې کې باندې اول تمنی دوی کې دا دی اول دې کې دا دی نو do not disturb these things there ال دې ته مزه بلکې کته نه سو تاسو کې مین فرق ادا دی کته د کوم چې آی انټرفیس کې څه فرق دی شکل صورت کې نو تاسو ته ویری شي چې ال تمنیز دی دلته ریبن دی ال ته ډایلاګ باکس لانچر نشل د ډایلاګ باکس لانچر دی Alta file menu delta office button da delta ki quick access toolbar de alta ki quick access toolbar nishta deze ke tasar chukam de say for example the zoom slider bar shta alta ke nade available interface matlab che zahiri shakl surat wala khabari kalam che tasu mukhtalifat rubas na patwa qism rubas yo da the structure da the sakht like say for example da zama computer de پدې کې او په ډیسکټاپ کې څه فرق دی موږ دا سوال چې دا لګوګوت دی او دا لګ پلان دی او وغیرہ دا هغه سټرک دا فزیک یو دای بیهایند چې کمپیوټر څنګه کار کوي لکه اوس ما ته کوي چې پینټیم کمپیوټر کې او کوټډو کمپیوټر کې څه فرق دی دا معنا اصل کې دا د سټرکچر باره کې تاسو کوي نو اوبه ځان نه بنو کوم بلکې او چې په کومه بزو تاسو ورته دا سمون سره ډېر د کمپیوټر دا فینومینا دا چې موږ ظاهري شکل صورت نه یادو بلکې کتا سونه چاته د دې مین تاسو کو نه اصل کې نو سره دا د ډېر کسان داسې وي یا ساده ډېر کسان داسې وي چې د مایکروسافټ ورډ چې کوم دی دا کویک ایکسس ټول بار دا د ټایټل بار حصہ ده نه دا د ټایټل بار حصہ نه ده بلکې دا ځکه اٹیچ ده اصل کې ډېر وګوره اوس په دا موږ یو آپشن وایو چې موږ سره دا سړي ګوره که چرته زه دا ورقه نوی کومه نو زه اول فایل آفیس بټن ته راځم بیا به نیو باندې کلیک کوم بیا که چېرته بلاک وي نو بلاک به اخلم که نیو بلینک ډاکومنټ بیا به کریټ کوم داسې دا څونه مشکل دی اصل کې ډېر زه غواړم چې دا ورقه نوی کړم بس ډایرکټ په دې باندې به نیو کوم داسې نیو نو دې ته ځکه کویک ایکسس ټول بار ورته ویلي چې ته زه لاسرسي چټکۍ او تیزۍ سره کوم نو ځکه ورته کویک ایکسس ټول بار ورته ویلی شي یو کمانډ سره په اسانه سره لاس ته وړي شم بیا وګوره دا هیڅ خپل آپشنز دي په نقطې باندې کلیک کړئ ډراپ ډاون کمانډ لیست باندې ډراپ ډاون لاندې راځي شي دا سره نیو دی وګوره واپس اوپن دی کمانډ سیدا سرچ کم کمانډ کلیک کیا ختمي کی جو واپس کلیک کیا ऑटोमेटिकली ورسه وګوره دا اوپن کا دا سیو فار ایگزامپل سیو کا وګوره ایمیل کلیک کدا سے یو کین quickly respond very simple او که بیا نیو تراله ختمه کدي سره اوپن وګوره دا سه really simple نو وګوره په دې طریقې سره وګوره دا کمانډز صحیح طریقې سره راوستي شم دا سه نیوزر کلیک سره دا کمانډ ختميږي بیا کلیک سره ऑटोमेटिकली دا کمانډ واپس راځي بیا راشي وګوره مور کمانډز دي نور کمانډ تاسو راوستي شي کلم تاسو ریسیټ باندې کلیک کړئ ریسیټ دا اوکے کا یس کا اوکے باندې کلیک کا نو مطلب دا چې کلم تاسو مایکروسافټ آفیس انسټال کړئ نو په مایکروسافټ آفیس کې چې کوم کمانډز تاسو نه دا درې وي انډو ریډو اینڈ سیو نور نه وي تاسو نور به تاسو راولې نور به تاسو خپل راولې یو هاف ټو زبراش مګره دي سینا راوش مور کمانډز تا او چې کوم کمانډز تاسو پکار وي لکه ډرا ټیبل ها ما ته پکار دي اډ کا فونٹ ما ته پکار دي نو اډ کا insert picture from file پکار دي نو اډ کا اوپن باندې کلیک کوګره داس اډ کا پیسټ باندې کلیک اډ کا
وګوره دې ځای کې پرنٹ پریو باندې کلیک کړو اډ یې کړئ ځای کې وګوره دا ټول کمانډز دی انسرټ هایپرلینک اډ یې کړئ ځای نه نو ګوره تاسو 1 by 1 کمانډ چې کوم دا سکول شي او اوکې کړل تا هغه ټول کمانډز تاسو له درکړل ډیر these are the commands نن زه غواړم چې کوم کمانډز زمانه دی په کار میرا کوا نو خو دې ځای باندې واپس تاسو کلیک کې یا مور کمانډز تراشه دي ځای نه او چې کوم کمانډز ستانه دی خو لکه دارا تمرا کو ریموو وګوره دارا تمرا کو ریموو یا ریسیټ باندې کلیک کا او یس کا باس او دې ځنه اوکې کدا سي نو ګوره چې کوم کمانډز ستا ډیر پکار راځي بیا دلته راشه نیو کمانډ سیف کمانډ زموږ زیات پکار راځي یا اوپن کمانډ نو ګوره هغه ته مال ډایرکټ راکړي د نو هغه زرا وسټیشن دي سي نو ځکه د کمانډ ته لاس رسي ډیر په اسانه سره کولی شم نو ځکه دې ته موږ کویک اکسس ټول بار وته ویل شو بیا په څو ګوره شو بیلو د ریبن دا کویک اکسس ټول بار ما ترا کلاندې نو زبراشم شو بیلو د ریبن نو ګوره ما ته لاندې را تراک زکه ګوره کچره دا د حصہونه دا بیا لاندې کېدل اصل کې ډیر نو ځکه دا کویک اکسس ټول بار چې کوم دی دا د دې حصہ نه ده نقطې باندې بیا کلیک کم شو اباف د ریبن به برابر ز ریبن ته ریبن نه برکات څنګه ماته نو ګوره دا کمانډز تاسو په اسانه سره کولی شئ minimize the ribbon دا ریبن کې دا کمانډز غواړم چې دا را شرینک کم یو ځای کم داسې نو زه براشم ګوره یا خو په دې ریبن باندې ډبل کلیک کا یا ډبل کلیک واپس داسې یا نقطه باندې کلیک کا minimize the ribbon دې زنم کولی شئ بیا ګوره maximize the ribbon واپس simple وګوره دې زنه minimize the ribbon and maximize the ribbon really simple نو ګوره دا ریبن چې کوم دی په دې طریقې سره زه مینیمایز او میکسیمایز کولی شم اصل کې ډېر ډېرې سي طریقې سره دا موږ مینیمایز کوو او میکسیمایز کولی شو ډېر یا دې ځای نه یا ایز یو وش مینیمایز میکسیمایز یې کې نو ګوره دا موږ سره د کویک اکسس ټول بار خبره واصل کې ډېر راځو واپس مایکروسافټ ورډ کې د هوم ریبن نه سٹارټ اخلو چې په هوم ریبن کې څه دي او څنګه موږ سره کار کوي ګوره په دې هوم ریبن کې موږ سره ځان څه حصې دي لکه کلپ بورډ فونټ پیراګراف سټایلز ایډیټینګ ګوره دا سب ګروپ کمانډز دي موږ سره یو په یو موږ سره موجود دي نمبر 1 کټ کاپی فارمیټ پینټر او پیسټ دی په مایکروسافټ ورډ کې زبردست خبره څه ده چې په دې کې تعالی کمانډ هم درکړي آی سره شارټ کټ هم ورکړي لاندې سره ډیفینیشن هم ورکړي ډیر It's very simple. Go cut Control X, cut the selection from the document and put it on the clipboard. Clipboard اصل کې څه شی دی clipboard په دې مایکروسافټ ورډ چې څونه میموري اخلي کنه ریزرو کوي ځان سره یک دی دا ډیټا چې کټ شي ختم شي ځان سره کیک دی دا په clipboard کې پرته او یا ساته دا clipboard چې کومه دا موږ سره د میموري د ریم یو حصہ ده ځکه وته clipboard وته ویل شي نو دا سه هر یو کمانډ سره تاسو سره شارټ کټ موجود دي نو ځکه دې ته مونږه وګوره هر یو سره شارټ کټ دی دلته شارټ کټ دی دلته شارټ کټ دی هر سایډ ته شارټ کټ خو تاسو وکمه کمی شارټ کټ یادوي یو قسمه ته وی چې مایکروسافټ ورډ کې څومره شارټ کټ دی فلال بدا ډیسکس کوو ټاپک به زموږ کمپلیټ شي چې څومره مایکروسافټ ورډ کې شارټ کټس ته ټول راته پرنٹ آؤٹ کا پرنٹ یې کراتا نو زه آی کین ناٹ پرنٹ اٹ That's how directly زنشم کولی چې ها د کټ کنټرول پلس ایکس شارټ کټ تا وغیرہ وغیرہ دا سي او یو بدا سي دا کومه د کاپی ما سره کنټرول پلس سی د ما سره اصل کې ډیر دا خو ما سره لاټس اف شارټ کټس راځي زبر د کم کمانډز اصل کې نو که زه غواړم چې د مایکروسافټ ورډ ټوټل کمانډز چې څونه دي هغه ټول شارټ کټس پرنٹ آؤٹ کما ته پرنٹ کزه په کار کومه اچھا انسرټ دلته براشه تاسو ویو ریبن ته براشه او په ویو ریبن کې تاسو میکروز تراشه او میکروز کې به ویو میکروز تراشه دي نه ویو میکروز او یا به دې نه all active templates and documents کې زه په دې کلیک کوم را به شم ورډ کمانډز باندې به کلیک کوم چې کله ورډ کمانډز باندې کلیک کې لیست کمانډز وګوره دلته بزراشم لیست کمانډز تا دا برن کې دي نه او دا اوکے کې بس all word command shortcuts راته راکا نو ګوره هر څومره دکی نن غواړم چې کم کمانډ زما ډیر مهم ټول هغه راته راکا میکروز ته براشه میکروز ته دغه به تاسو ګوره داسې نه داسې به تاسو براشه دلته به تاسو باندې ورډ کمانډز به دې کې وته سوري کې لیست
یا وری کې چې لیست کمانډز دا برن کې او دا وکي کې بس سونه سمپل وګوره شارټکټ مخامخ کمانډ دی خو شارټکټ سونه زبردست ټوټل 12 پیج دي ځانته پرنٹ آفیس کې کې د چې کومه شارټکټ استا پکار راځي اته وکړه واسه کې نو مطلب دا کته ته کو سوچ د مایکروسافټ ورډ چې څومره شارټکټ سیده ماته پرنٹ اوټ کا په صحیح طریقې سره زه وګورم پرنٹ کم ځان سره کېدم نو دا غي د لپاره پتا سو دا میتھډ او دا طریقه ډېر استعمالوي ٹھیک ہے نا نو دا موږ سره د مایکروسافټ ورډ چې څونه شارټکټ دي نو دا بیا د یادولو ضرورت نشته دی بس پرنٹ کې او ځان سره کېږدئ یو کین ډو ورک آن دیٹ سمپل مخکې راټول کو بس